د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو اوریدونکو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. څوک چې به اوس وخت دی موږ ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. ملګرو، نن در سره په یو موضوع خبرې کوم، خو هغې سره بیا ورسره نورې څه موضوعګانې شته. یو خو قدیر خان چې په قوم باندې پښتون او د پاکستان د اټیمي دغه کوم بنسټ ایښودونکی چې و، هغه خپله همدغه د قدیر خان و. نو د قدیر خان په اړه به انشاءالله تعالی در سره خبرې کوم او ورسره به تاسو ته د هغې دغه ښکاره کړم، ځکه که یو پښتون هر څومره هم پنجابي ته کار وکړي، خو پنجابي هم د هغې هغه د شرمولو نه او د هغې څخه کار نه اخلي، نه لکه هغه به همیشه دا کوي، هغه به چې څنګه هغه وځوروي، څومره هغې ته تکلیف ورسوي، یا یې څومره د هغې هغه کوم عزت چې دی هغه راکته کړي، د هغې دپاره کار کوي. په دې ویډیو کې زه سره یوه لنډه دوه ویډیوګانې د سره دغه کوم درته خپروم. په دې یو ویډیو کې دغه چې دی قدیر خان هغه وایي چې ما پاکستان یو اټیمي طاقت جوړ کړو چې د پاکستان سر نورو هیوادونو ته ښکته نشي او دا په نړۍ کې یو طاقتور هیواد شي. د مشرف هغه ویډیو در سره هم ما دې ویډیو سره یوځای کړې ده چې په هغې کې مشرف وایي چې دغه چې دی قدیر خان دا راغی، ما راغوښتلی و، نو زما زنګنونو ته ښکته شو او راته په ژړا شو او ډېر معذرت یې وغوښتو. ګوره دلته پښتون دی چې کوشش کوي چې د پاکستان هغه کوم وقار او هغه ول وساتي، مګر بل خواته دغه پنجابی دی چې هغه هم دغه پښتون بېرته سرټیټی کوي. خو زه دې موضوع باندې بیا لږې خبرې کوم، بېرته بیا زه د طالبانو په اړه باندې تاسو سره یو څو خبرې کوم، انشاءالله تعالی په هغې باندې به بیا سبا هم خبرې کوو. خو نن در سره اول دغه ویډیو تاسو سره زه خپروم، تاسو ما سره واورئ، بیا انشاءالله تعالی به زه پرې وروسته خپله تبصره کوم. अफजाई हैं और हमारे खून में मिलावट नहीं है। हम लोग आज से 300 साल पहले हमारे आबा अजदाद भोपाल गए थे और आज तक हमारे खून में किसी दिन की मिलावट नहीं है। तो हमारा खून उसी तरह जोश मारता है, उसी तरह हम लड़ने मरने को तैयार हैं और इसी वजह से हमने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया कि किसी के आगे सर न झुका सके। फिर वो मेरे सामने लेकर, और मैंने, अगर मुझे कोई पूछे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे ख्याल में वो ही था, तो वी डिसाइडेड टू हैंडल इट। मैंने उनको कन्फ्रंट कर दिया, यही बात है। तो वो क्या बोले? एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, रोने लगे आंसू से। डॉक्टर कदीर खान? यस, ही बेंट फॉरवर्ड एंड टच्ड माय नीज। डॉक्टर कदीर ने आपको घुटनों को हाथ लगाया? यस, रोते हुए? रोते हुए। अच्छा, आंसू से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोते हुए, वो उससे आंसू से रोकर मेरे घुटने। और क्या कहा? मैं अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है, ना इसके ऊपर प्रेशर था, वो खुद इतना शर्मिंदा। ورونو دا وایي چې قدیر خان چې دی هغه په ژړا باندې راغی، داسې نه چې یوازې په ژړل، بلکې وایي اوښکې د سترګو نه روانې وي او زه یې د زنګونونو نه ونیولم او بخښنه یې رانه وغوښتله. زه پوهېږم چې په هغې کې دوی لکه دوی داسې یو شی جوړ کړی و چې دنیا ته دا جوته شوې وه چې پاکستان خپله دغه اټومي کومه ټکنالوژي چې ده دا نور هېوادونو ته ورکوي. نو بش چې دی دغه وخت د امریکا پرزیدنټ چې و یا ولسمشر چې و، هغې دا غوښتنه کړې وه چې دا قدیر چې دی لکه دې باره کې ځینې ثبوتونه وړاندې کړي وو او خپله د دې دا کوم هغه ټوله ټکنالوژي هغه کوم ټیمونه چې وي یا کوم ګروپ چې وو د هغې په اړه کې داسې په هکله یې داسې راپورونه دوی ته وړاندې کړي وي چې دوی نور هېوادونو ته دا ټکنالوژي منتقلوي. خو بیا هغې کې داسې وکړو چې دا ټول دوی دا کوم دغه چې راغستلې وه ملامتیا یا دغې دا ټوله په قدیر خان باندې واچوله او د هغې په لاس کې دا شی ورکړو چې ته په تلویزیون باندې راشه او دا ټوله غلطي ومنه چې تا دا کار کوو، دا ټکنالوژي صرف تا ورکوله. هغه دا چې خپله قدیر خان په یو دغه کې وایي خپله انټرویو کې چې دغه معنا ورکړې، په هغې په سر باندې خپله پاکستانیانو سودا کړې وه او ما خپله لکه زه خو په یو بل هېواد کې وم او دغه زه نه مې ځان سره $2,00,000 راوړي وم، بې کوره مې اخیستی او صرف پاکستان ته مې خدمت کوو. دلته مسله داسې ده چې کله خپله یو قوم خپله ژبه د لاسه ورکړي، نو هغه بیا خپل هغه کوم قوم چې دی هغې ته وفاداره نه پاتې کېږي. ورونو دې باره کې به انشاءالله تعالی سبا ته هم زه خبرې کوم. هغه داسې دی که تاسې وګورئ په افغانستان کې، زموږ افغانستان کې او پښتونخوا یا د پښتونخوا په هغه منطقو کې چې لکه اسلام آباد ته پښتانه تللي دي یا
خپل ډیر وخت په نورو منطقو کې تیر کړی دی هغه پښتنو چې خپل ژبه پرې غوښتلې ده یا اردو جبي شوي انګلیسي جبي شوي سرایکي جبي شوي او فارسی جبي شوي دي یا دري جبي شوي دي دوی ته کله چې د پښتو د پرمختګ دوی په نوم کې د دوی په مخ کې چې کله د پښتو د پرمختګ یا د پښتو په اړه څه خبرې شروع کې بل یو قوم خلک به تاسو نه راپاتېږي اول بم دوی د بسرا پاتېږي ځکه دوی خپل ځان ملامت بولي ځکه دوی د سپیکر کوي چې دا خلک ان زمونږ په اړوند خبرې کوي زمونږ په اړه باندې خبرې کوي زمونږ غلطي او تربیتونه باندې تیروتنې چې دي په دوی باندې نیوکه کوي نو په لومړی سر کې به همدغه د بسرا پاتېږي او دا به په مقابل کې ودرېږي د پښتو ژبې په مقابل کې به ودرېږي او د خپل پښتو ژبې او د خپل قوم مخالفت وکړي دا ځکه چې دوی خپل ژبه د لاسه ورکړي ده دوی هغه مینه دغه قوم سره پیدا کیږي چې د قوم په ژبه دوی خبرې کوي او د قوم ژبه چې دوی یاد کړي او په کور کې د خپل ماشومان سره پیغاږي ځکه ماته ډیر معلوم شوی دی چې کله منګه د هغه پښتنو سره خبرې کوو چې په کور کې خپل بچو سره په دري ژبه خبرې کوي یا فارسی ژبه خبرې کوي پښتو تیر شوی ده کته هغه کې ځنی وخت کې د پښتو د پرمختګ په اړوند خبرې کې بس لمړنۍ مخالفت چې دی همدغه خلکونه ستا په مقابل کې تاسو سره ودرېږي او مخالفت د پښتو ژبې کوي بلکې د خپل قوم هم کوي نو دغه یو مشکل شته دوی دغه قدیر خان چې دی ویل چې منګه په قوم باندې سبزیستو خبر سره په یو انټرویو کې دا خبرې کړې او منګه تلو ګوپال په نوم باندې 300 کاله مخکې ته اوسېدلو دی په ځکه ته تل په وخت کې کله بچي پښتنو لکه لودینو یا لکه سوریانو درانیانو لکه عبدالي بابا چې دوی به کله هندونیو نو دوی به خپل د افغانستان دغه پښتني قبيله دا به بولي اولته به ډیر جاګیرونه ورکول الته به دوی به مشکېدل اولته به لکه په فوج کې هم دوی سره وو په لکه په عسکري قوو کې به ورسره او د پښتنو د حکومتونو به دفاع کوله نو دا پښتانه چې دي دا ډیر زیات دي خو دغه پښتانه چې دي په دې کې لودینم دي غورینم دي خلجینم دي او دغه ټول چې دي خو مګر یو مشکل د دوی شته چې دوی خپل پښتو ژبه هېره کړې ده لکه اوس دی وګوره دوی د پښتونخوا نه پاکستان ته ډېر وفادار دي د پښتون قوم نه دوی هغه پنجابي ته ډېر وفادار دي ځکه چې د هغوی په ژبه خبرې کوي او مالته اوسېږي مګر چې که پنجابي پوه شي او چې داسې اوس په دې خبر شي که دا په هر څومره په ژبه کې ورسره د پنجابي سره مشترک دی خو چې په دې پوه شي چې پښتون دی به ولا پخې وي خپل استفاده خو دې کوي خو بیروس یې شرمایم بې عزته کوي او دغه مخکې د پرمختګ لارې په باندې چې کله ضرورت را پشي چې ضرورت یې ورته خو بیا او ته پرې لوبي دا مې سره ځکه دغه کله بل ان شاء الله تعالی د پاکستان لکه د پاکستان په دې د ټي ټي پی وای پاکستان طالبان تحریک طالبان پاکستان منګه ورته دغه ویو د پښتونخوا طالبان او دغه زمنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه کومرونه چې دی لکه وسوګر علي وزیر چې د ډیر په خوانه دغه دا تقریبا دا څو میاشتې وشول چې په زندان کې تقریبا یو کال پوره کیږي او د دې د کاکا زمونو او د ټولو د پښتنو په خاطر باندې ډیر قربانيګانې ورکړي دي خو دوی هم د پښتنو حق او وسایل باندې د پښتنو اولنې حق غواړي دوی بندې نه مګر ټول پښتانه غلي دي هیڅ اورته هغه کوړته نو کو به کومنګ وګورو عثمان کاکل شهید سی باغ چې کله وفات کېدو هغه په سنټ کې وملې چې ماته ایس آی اختارونه راکړي دي او زموږ شروع منو زما هغه دغه چې دی هغه په ایس آی باندې د داوا ګور هغه دا خبره کړې و به کله موږ وګورو د پنجابي عدالت سیاست کوي چې تحریک طالبان دا خو صرف د پاکستان خلاف دی مګر د نړیوالو ته د تهرګر معرفي کړي دي د تهرګر معرفي کړي دي او دلته بدی کې ډېر غټ رول وبلې د میډیا دومره قوي ده چې اوس غربین امریکایان دا ټول فکر کوي چې د تهرګر دی هغه دا چې دوی د امریکا او د اروپا او د دې هیوادونو سره د دوی هیڅ کار نشته دی دوی چې دي صرف د پنجاب په ضد باندې جګړه کوي او د خپلواکۍ په خاطر هم کوي او بل دا کار دی چې د اسلامي قوانینو په خاطر باندې کوي که چېرته اشته اسلام په پنجابیانو په پاکستان کې اسلامي قوانین غوښتل نه به ولې د دوی په خلاف باندې جګړې کوي او دوی وجني او دوی د خپل علاقونو دغه کوي دا په هجرت مجبور کوي خو یو خود ست چې دغه زه همیشه دا وایم چې د پنجاب اسټابلیشمنت او د پنجاب د ارمی چې د سیکولر ارمی دا چې دا لګه صرف د پنجاب د مفاداتو لپاره کار کوي دا نور د اسلام قصه کې دا نه د کمبل قوم په قصه کې دا صرف د پنجاب مفاداتو لپاره کار کوي اوس د کې پښتنو ته په کار د ان شاء الله تعالی په دې بیان خبرې کوو چې یو خود سي موږ وکړو چې لکه دغه طالبان چې د پښتانه دي د پښتونخوا او که پی ټی ایم شو یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي شو دغه عوامي نېشنل پارټي شو
دغه شو د شیرپاو چې دا اوس کوم قومي پارټي جوړه کړې ده دوی پښتانه باید په خپل منځ کې سره کینی او مشترکه یو داسې لایعمل جوړ کړي چې د پنجاب د کوم آرمي چې د دې کوم د سیاست مکار سیاستونه چې کوي چې د په مقابل کې یو پالیسی جوړه کړي او خپل منځ کې سره د دې چې د په کوم څو دغه باندې د پنجاب میډیا او د پنجاب نصاب او د پنجاب دغه اسټابلیشمنت تقسیم کړي دي چې د تقسیم نه دوی راوځي او صرف واځي پښتانه او مسلمانان شي او خپل مفادات د افغانستان د پښتنو او د افغانانو سره یو وګڼي تر څو پورې دا ونه کې 80 میلیونه تقریبا د پښتونخوا کې د جنوبي پښتونخوا کې او کراچۍ کې دي د افغانستان کې دي دوی به دغه یو قوت پیدا نه کړي دوی بلکې د نورو قومونو غوندي سیال قوم نشي نه به خپل جبه حاکمه جبه پاتې شي او نه به د قوم کله لکه د نورو قومونو غوندي سیال قوم پاتې شي لکه ایرانیان ترکان او دغه پنجابیان چې دي اوس په دې وخت کې نو په کار دا دی چې ان شاء الله تعالی د یووالي لپاره د پښتنو کار وکړو سیده موږ به ګیلې د یو بل نه لرو لکه دغه تحریک طالبان هم دیم لکه دې کې ځنې داسې ګروپ چې د پنجابي اسټابلیشمنت آی اس آی لپاره کار کوو هغه ځنې پښتانه مشران وجلي دي خو اصلا منبع چې دی هغه بیا هم آی اس آی ده خو موږ هغه اصلي دښمن نه پیژنو چې څوک دا کارونه په موږ باندې کوي موږ خپل منځ کې پښتون یو بل باندې دغه ورچو ځکه چې هغه څوک لکه دا کار کوي خلک دې ته تشویق کوي چې پښتانه خپل منځ کې واچي هغه خو ټول ته معلوم ده ځکه چې عثمان کاکړ صاحب واضح ویلي دا کار آی اس آی کوي دا ټول په دې باندې پوهیږي د پنجاب آرمي کوي موږ باید دغه خلکو پیژنو او دغه لپاره مشترک ډول باندې کار وکړو که دغه ته د پاکستان د تحریک طالبان ته چې وایي نه د پښتونخوا طالبانو ته که پنجاب ترهرګر وایي موږ ورته باید ونه ویو لکه دې په خاطر باندې چې دا خو د هغوی کار هم داسې دی که چېرته واقعا دوی وغواړي چې د پنجاب سره وجنګيږي او تر اټکه پورې امارت جوړ کی نو دې کې خو د ټولو پښتنو ګټه ده خو به ګور ان شاء الله تعالی په دې باندې چې صحیح ورځ باندې د خیر سره زه په خیر سره لیکنم کوم او به په دې باندې به پوره خبرم کوم د ځینې ثبوتونو سره نن ما فقط صرف د قدیر په ډاکټر قدیر پاروان چې دغه دغه جوړ شي لکه ویډیوګان ما یو ځای کړی هغه مې سره نشر کړی خو دغه کوم مرګرو چې سلامونه کړي دغه ټول ته زما طرف نه هم وعلیک او الله مرو جوړ خوشاله لره ان شاء الله تعالی به په بل ورځ باندې به مفصل خبرې کوو نن هم دغه مرو ځکه چې ما غوښتل چې په دغه ویډیو باندې خپل دغه تفسیر وکم او هغه تاسو سره شریک کړل نو تر بل ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله را ما سوکاله ژوند ورو دی الله جل جلاله په امان